السلام علیکم. ستړي مشئ. یو داسې دعا درخیم چې مدني جانان یې د قبلېدو په اړه قسم کړی دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په الله تعالی قسم کړی چې کچا دا دعا وکړه حتما قبلېږي. هغه صلی الله علیه وسلم وایي والذي نفسي بيده ما دعا به مؤمن الا فرج الله عنه. پوهیږئ څوک درته قسم کوي؟ آیا خیر البشر اړتیا لري د داسې یو څه په اړه قسم وکړي چې ګټه یې موږ ته ده؟ داسې انسان چې تر ټولو ډیر رښتینی دی. خدا قسم د دې دعا د ارزښت او عظمت لپاره دی. که انسان د غر هومره غم، تشویش، جنجال، هم او نورې ذهني ستونزې ولري، خو چې دا دعا ولولي الله تعالی به یې سملاسي ټولې اندېښنې له منځه یوسي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا دعا داسې ښودلې ده: لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین. مازه چې مسلمان دا دعا ولولي الله تعالی یې غم او هم له منځه وړي. ځکه د الله تعالی محبوب پیغمبر د دې دعا د قبلېدو په اړه قسم کړی دی. کله چې یونس علی السلام د لوی ماهی په خېټه کې وو، همدا دعا یې ویله. الله تعالی دعا سملاسي قبول کړه. په دې اړه الله تعالی وایي فاستجبنا له ونجيناه من الغم. موږ د هغه دعا قبول کړه او له غم نه مو وژغوره. دا یونس علی السلام پورې ځانګړې دعا نه ده، ځکه الله تعالی د آیت په پای کې وایي وکذالک ننجي المؤمنین، او همدغه شان موږ مؤمنان ژغورو. درنو ورونو، تاسو ته معلومه ده چې دا دنیا له اندېښنو او غمونو ډکه ده. تاسو ډیر کم داسې کسان چارچاپیره وینئ چې په رښتیا خوشاله وي. ژوند کله دومره ستړی کوونکی شي چې د کلمې په واقعي معنا په انسان وغمیږي. داسې ملګري به حتما پیژنئ چې له هم او غم کړيږي. تاسو په خپل دا دعا حفظ کړئ او خپل ملګرو ته هم ورزده کړئ. د دې اسانه لار دا ده چې دا ویډیو په خپل فیسبوکونو شیر کړئ او یا یې لینک کاپی کړئ او خپل دوستانو ته په میسج واستوئ. الله تعالی به ماته د جوړولو او تاسو ته د شیر کولو لامل اجر نصیب کړي.